تاسو ټول خبر یئ د هغې له امله دی ډېر په نازک صورتحال کې په هسپتال کې دی. دا وخت په پیمز هسپتال کې ګڼ شمېر ملګري او ذمهوار کسان دلته ناست یو. هغه او د پروپیګنډ په ځای باید دعا وشي ورته او د ده دپاره غږ پورته شي. دا زموږ په ټول وطن دپاره لوی غمیزه ده چې په ګیلمن باندې برید شوی دی، حمله شوې ده. ټیک ته مخامخ چې هر څوک هم راځي، خو موږ په دې کې هم یعنې دومره ساده نه یو چې نه پوهېږو چې ارمان، عثمان، عارف درې وړه دغه ځای ته لګېږي، هماغه ځای ته ګیلمن هم لګي. خو فلحال هسپتال دی، ټول ملګري په تشویش کې دي د د علاج په خاطر. د کورنۍ غړي ناست دي. د وخت سره به بیا په دې باندې تفصیلي خبره کوو، خو د ټول پښتون افغان قام د ګیلمن په هکله تشویش، غم، یو ذهني درد او وضعیت په هکله موږ دا مناسبه شمارله چې وخت په وخت د خپل اولس سره د دغې اولس یو ډېر لوی دردمن انسان په هکله معلومات شیر کو. نو بیا به هم موږ دلته یو چې څه داسې خبره وي موږ به وخت په وخت معلومات شریکوو. خو دا وایو چې ډېرې دعاګانې وکئ او ګیلمن ته غږ پورته کوئ. ډېره مننه.